سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ښه یاستئ. د پروګرامینګ فنډامنټلز څلورمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ په سیټ باندې کار کوو. نو زه لومړی راځم او دلته لیکم what is set. نو سیټ چې دا موږ سره یو کلیکشن دی چې په دې کې موږ یونیک ویلیوز اچو. نو تر هر څه لومړی زه دلته راځم او یو فایل جوړوم د سیټ په نوم باندې set.js. دلته راځم ډیفینیشن یې لیکم. نو دا ډیفینیشن شو. دلته راشم ورته ولیکم چې const my set is equal to دې ځای کې ورته نیو ولیکو او دلته به set ورته ولیکو. set syntax په دغه رقم باندې دی او په دې کې به موږ خپل لیست یا ارې ورته وښیو. صحیح ده؟ نو set چې دی دا موږ سره هوبهو یا سیم ټو سیم د لیست په شانته ده، خو توپیر یې څه دی؟ توپیر یې دا دی چې دې کې به موږ سره یونیک ویلیو راځي. فار ایگزامپل زه دلته یو لیکم، دلته دوه لیکم، دلته درې لیکم او د دې درې وروسته بیا زه درې لیکم، بیا څلور لیکم، بیا پنځه لیکم. نو که اوس راشو دا کنسول کو او دلته زه ورته ولیکم چې my set. نو اوس وګورئ دلته موږ ته دا درې دوه ځلته نه پرنټ کوي، یو دوه درې څلور پنځه. نو د دې نه معلومیږي چې سیټ چې دی دا موږ سره یونیکس ویلیو چې دي دا موږ سره سپورټ کوي. فار ایگزامپل زه راځم او دا رن کوم نوټ set.js. نو تاسو دلته ښکاري چې ماته دلته وښوده چې په دې سیټ کې پنځه ویلیوز دي، یعنی پنځه عددونه دي، یو دوه درې څلور پنځه. ولې درې دوه ورته ونه ښوده؟ ځکه دا موږ سره یونیک ویلیوز سپورټ کوي سیټ. د ارې سره توپیر څه دی؟ که تاسې دلته راشئ او ورته ولیکئ چې const my list، صحیح شو؟ او په دې لیست کې تاسې ورته ولیکئ چې یو دوه درې څلور، فار ایگزامپل درې بیا څلور بیا پنځه. او اوس په دې ځای کې ورته ولیکئ چې console.log my list. اوس یې توپیر جوت کیږي تاسو ته. دا به زه سیف کړم او دلته به زه راشم نوټ set.js. نو تاسې دلته وګورئ چې په دې ځای کې ما سره اول لیست وښوده. په لیست کې چې دی ګوره تکرار د ویلیو چې دی دا راغی، صحیح شو؟ یونیک خو دی، یعنی یو دوه درې شته، خو بیا درې دوباره بیا لیکل شوي دي. نو دلته دا درې ویلیو چې دا ماته میوټیبل نه کړه، یعنی میوټیبل مطلب دا ده چې حذف یې نه کړه، ریموو یې نه کړه. خو په سیټ کې دا کار داسې کیږي چې موږ سره به دلته که دوه ځلته درې لیکل شوي هغه به موږ سره یو دانه ریموو کیږي او د هغې نه وروسته موږ ته سیټ راځي. اوس راځو د سیټ په یو بل مثال باندې کار کوو. زه دلته راځم او دې ته زه سټرینګ ورکوم const، او په دې ځای کې زه د یوزرز په نوم باندې یو لیست جوړوم. دې ته زه نوم ورکوم علي، بیا چې دی احمد لیکم او د دې نه وروسته بیا علي لیکم، یعنی ډوپلیکیشن د سټرینګ ما وکړه. صحیح شو؟ دوه نومونه چې دی د علي په نوم باندې دلته ما سره موجود دي. صحیح شو؟ زه اوس راځم او دغه لیست چې دی دا زه خپل سیټ ته اچوم. نو دا به ما سره چې کوي یونیک کیږي به. صحیح ده؟ const unique sets is equal to new set، او په دې کې به زه خپل د یوزرز هغه لیست ورته وښیم. ده اوس د دې نه وروسته زه راځم دا زه کنسول کوم. اوس ګورئ دلته به د علي ماته یو ځل پرنټ کیږي ځکه دا ما سیټ ته واچوه. سیټ کې چې دی دا تکرار د سټرینګ یا د ویلیوز چې دی دا د دې مخه نیسي او یونیک نوم تاسو ته ښیي، یعنی ډوپلیکیټ تاسو ته نه ښیي. صحیح شو؟ اوس که زه راشم دا رن کړم دلته، نو تاسو به دلته ښکاري چې ماته اول علي راغی، بیا احمد راغی، بیا نومان. خو د احمد وروسته ما سره علي دی. ولې پرنټ نه کړه؟ ځکه دا موږ سیټ ته اچولی او سیټ چې دی دا موږ سره یونیک ویلیو ښیي. سیټ موږ سره ځینې فنکشنې لري، لکه د لیست غوندې موږ سره ځینې فنکشنې لري. په لیست کې که تاسو لیدلي موږ پوش فنکشن لوستې وه او نور مختلفې فنکشنې موږ لوستې وې. همدارنګه په سیټ کې هم موږ سره فنکشنې شته ده. دلته به راشو const my set او زه به دلته یو نوی سیټ جوړ کړم. اوس زه دغه خپل my set ته چې دی my set 1 دا به داسې کو چې هلته توپیر وشي ځکه پاس موږ سره
my set شته ده. const my set 1 دې ته زه غواړم چې ویلیو ورواچوم ډاټ اډ او دې ته زه غواړم چې لس ویلیو ورواچوم په دې طریقه باندې. بیا دې نه وروسته زه غواړم چې my set 1 ډاټ اډ شل ویلیو مې ورواچوم او د دې نه وروسته زه راغلم my set 1 ډاټ اډ لس ویلیو مې بیا ورواچوم. نو دلته ګوره تکرار د ویلیو چې دی بیا راغی یعنی ډوپلیکیټ راغله. دې دواړو کې به موږ سره یو ویلیو راغلی دا لس به راغلی او بیا به دا شل راغلی او دې سیټ ته به ورچې. نو زه اوس راځم دا کنسول کوم ډاټ لاګ my set 1 سیو کوم ده او دې نه وروسته زه راځم دا کلیر کوم پروګرام ران کوم. نو تاسو ته ښکاري چې دلته ګوره یو لس راغله بیا ورپسې شل راغله خو دې ځای کې ما دې سیټ ته چې دی لس ویلیو هم ورچولې اخره کې خو سیټ چې دی دا موږ سره یونیک ویلیوز ښیي ډوپلیکیټ ویلیو نه ښیي موږ سره. د اډ فنکشن په ذریعه باندې موږ کولی شو چې سیټ ته ویلیو جمع کړو. دا سیټ د دې ځای نه کټ کوم او دلته یې پیسټ کوم او په دې ځای کې زه غواړم چې دغه ویلیوز یا مختلف ویلیوز چې دي دا ډیلیټ کړم. نو څنګه ډیلیټ کولی شم زه به دلته راشم ورته ولیکم I set ډاټ ډیلیټ او په دې کې به زه خپله ویلیو ورته ذکر کړم فار ایگزامپل 3. اوس که زه دا کنسول کړم ډاټ لاګ my set نو تاسو وګورئ موږ سره به 3 نه راغلي. پروګرام به رن کړو تاسو ته ښکاري 1 2 4 5. که تاسو غواړئ چې نه ما سره دې 4 ریموو شي نو 4 به تاسو سره اوس ریموو کړي. صحیح شو 1 2 3 4 نشته 5 راغله. نو دا یې ډیلیټ فنکشن ده په سیټ کې موږ سره. یو بله فنکشن ده د حذف په نوم باندې. دا څه کار کوي دا کار کوي فار ایگزامپل زه دا لیست راخلم دې ځای نه او دلته پیسټ کوم او په دې ځای کې زه ورته وایم چې آیا دوه ویلیو تا سره شته که نه نو دا به ماته یا ټرو جواب راکوي یا به فالس. لکه څنګه زه دلته راځم ورته لیکم چې کنسول ډاټ لاګ my set ډاټ has صحیح شو has فنکشن د دې ځای کې او په دې ځای کې زه ورته لیکم چې فار ایگزامپل تا سره دوه ویلیو شته که نه نو زه به دلته راشم دا پروګرام به رن کړم نو تاسو ته ګوره ځواب راغی ټرو یعنی بولین ځواب تاسو ته درکوي. خو که زه دلته راشم او ورته ولیکم چې اته ماته وښایه ځکه اته په دې سیټ کې موږ سره موجود نه دي نو دا به موږ ته اوس څه کوي فالس ځواب به راکوي. نو تاسو ته ښکاري چې فالس ځواب یې راکوي یعنی دا اته نشته دی په دې سیټ کې. همدارنګه موږ سره یو بل فنکشن ده په سیټ کې چې هغه موږ دلته استفاده کوو د سایز په نوم باندې. سایز چې دا به موږ ته د خپل سیټ چې دی سایز ښیي لینث به یې ښیي چې په دې کې څو ویلیو موجود دي موږ سره. نو سره کم به کوو دلته به راشو ورته به ولیکو چې کنسول ډاټ لاګ my set ډاټ سایز. صحیح شو. البته که تاسو په لیست کې لیدلی هلته موږ لینث ښوده نو دلته په سیټ کې چې دی موږ سره سایز دی. نو زه به اوس راشم دا به رن کړم نو تاسو به دلته وښیي چې موږ سره 15 ویلیو په دې سیټ کې موجود دي. خو دلته ګوره یو شي ته متوجه اوسئ چې په سیټ کې موږ سره ډوپلیکیټ ویلیو چې دا هغه نه حسابېږي یونیک ویلیو موږ سره حسابېږي. نو زه به دلته راشم دا 1 3 به ریموو کړم او دلته به دا پروګرام بیا رن کړم نو تاسو ته بیا هم 15 ښیي. که تاسو وایئ چې نه دا شپږ که نو تاسو ته به شپږ ښیي ځکه شپږ ویلیو موږ سره اوس موجودې دي. نو دا موږ سره سیټ و تر بل درسه د خدای په امان.